سلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست د ریاضي د جالبو سوالونو حل ته. نن مو د ګرانو زده کوونکو یو جالبه سوال راغستی او غواړم چې تاسو سره هم شریک کړم. نور سوالونه زیاتره د سوالونه وي چې هغې باندې مثلا ویډیو نه جوړیږي یا مغلته زر جواب غواړي مغلته جواب ورکوم زر حلیږي، خو بس سوالونه زما خپل هم خوښ شي حل لپاره نو دې لپاره یې غواړم چې تاسو سره هم شریک کړم تر څو دغه سوال حل در سره واخلئ او زده یې کوئ او نور جانې کې تر څو یعنې نور سوالونو لپاره یو میتود درته وي، همیشه یعنې کوشش وکړئ په دې طریقو باندې سوالونه حل کړئ او همدارنګه کوشش وکړئ چې ټول درسونه در سره په یوټیوب چینل کې مثلا وګورئ په پلی لیستو کې همغسې هر کوم هر درس په پلی لیستونه جدا دي نو تاسو کولی شئ چې اول درس نه تر اخره پورې هغې در سره تعقیب کړئ ویې ګورئ او خپل نیک نظریات موږ سره شریک کړئ او همدارنګه کوم سوال چې تاسو لرئ کولی شئ ماته په هر طریق باندې چې رالیږئ شئ راویې لیږئ زه هم خدمت کې یم. راځو د سوال حل لپاره. سوال کې راغلی دی چې جذر د x پر x مثبت یو مساوي 2 پر 15 ده نو تاسو موږ ته وایي چې x پر x مربع جمع یو څو کیږي. صحیح ده ګران زده کوونکو. د دې سوال د حل لپاره موږ ګران زده کوونکو د ریاضي د اساساتو نه استفاده کوو، دوه خبرو نه استفاده کوو. لومړی خبره خو دا ده چې موږ یو خبره په تناسب کې لرو چې کله موږ یو تناسب ولرو چې a پر b مساوي ده د c پر d سره په دې شکل باندې مونږ کولی شو چې دا تناسب کې یو خواص لرو چې دواړه خواګان د تناسب معکوس کړو، یعنې دا خوا ولیکو چې b پر a او هغه خوا ولیکو چې d پر c په تناسب کې کوم تغییر نه راځي. سمه ده. او دویمه خبره یعنې اوله خبره دې نه استفاده کوو، دویمه خبره دا د ګرانو زده کوونکو چې موږ په مطابقت کې یو مطابقتونو کې یو شکل لرو چې a مثبت b کل مربع ده چې د دې انکشاف د a مربع مثبت 2b مثبت b مربع په داسې شکل باندې. صحیح ده. یعنې دا باید زموږ میخانیک وي تر څو پورې چې دلته کوم چې کې راځي موږ هغه حل کوو. او ښه خبره ده چې درېیمې خبرې باندې ځان پوه کړو که چیرې موږ دلته ولرو چې x مثبت y پر a باندې یعنې په داسې شکل باندې چې پاس افاده د پولینوم په شکل او لاندې مونوم وي موږ کولی شو چې پولینوم دانه دانه راواخلو په مونوم باندې چې کړو تقسیم کړو، یعنې هر حد یې راواخلو جدا جدا په مونوم په یو حده باندې چې کړو تقسیم کړو، یعنې ولیکو چې x پر a مثبت y پر څه شي y پر a. نو د دغه درې خبرو په واسطه باندې موږ کولی شو چې دا افاده خپله دغه کومه جملې چې موږ ته کوم عبارت چې موږ ته راکړل شوی کوم شی غوښتی دا را پیدا کړو. سره هم کوو ګران زده کوونکو دا سوال حل. نو راځو سوال شروع کوو حلوو یې. موږ ته راکړل شوي دي چې جذر د x پر x مثبت یو مساوي کیږي 2 پر 15 او تاسو راته پیدا کړئ چې x پر x مربع جمع یو څو کیږي. ګران زده کوونکو د دې حل لپاره موږ اول افاده معکوسوو، لیکو چې x پر x جمع یو پر جذر د x مساوي کیږي 15 پر 2 یعنې دواړه خواګانې ما معکوس کړئ، کوم توپیر په دواړو خواګانو کې نه راځي. اوس همدغه اوس هم چې د پولینوم پر مونوم و دې نه استفاده کوو، جدا جدا یې طرف په طرف تقسیمو، یعنې لیکو چې x پر جذر د x مثبت یو پر جذر د x مساوي کیږي 15 پر 100 ده 15 پر 2. ګران زده کوونکو کله چې دغه ځای موږ x پر جذر x کله ګویا کو یا ګویا سازي یا مزدوج په صورت مخرج کې د دې ضرب کو، یعنې جذر د x دلته هم ضرب کو او په صورت کې ورته تنها جذر د x ضرب کو، یعنې صورت مخرج دواړه ګویا کو، نو د دې ځواب خپله راوځي چې ځواب راوځي جذر د x، یعنې جواب راوځي جذر د x پر یو پر جذر د څه شي x مساوي کیږي 15 پر 2. اوس څه کوو دواړه خواګانې راخلو مربع کوو، یعنې دا خوا مربع کوو او دا خوا مربع کوو چې د دې مربع نتیجه راوځي چې a مربع جذر د x کل مربع مثبت 2b 2 جذر د x مثبت b یعنې 2b جذر د x مثبت b مربع یو پر جذر د x کل مربع چې مساوي کیږي 15 مربع 25 پر 2 مربع 4 په داسې شکل. اوس ګران زده کوونکو مخ ته ځو افاده ساده کوو چې څه شی کیږي. لیکو چې جذر د x خو دلته راووته دواړه څو راوځي دلته راوځي تنها جذر د x، یعنې دلته 2 سره لاړه تنها x پاتې شو مثبت جذر د x جذر x سره لاړه 2 پاتې شو مثبت یو مربع یو جذر د x مربع x کیږي مساوي کیږي 25 پر 100 ده 4 ده. دلته 2 اخوا د مساوات واړو نو x مثبت یو پر x موږ ته پاتې شو مساوي کیږي 25 پر 4 منفي 100 ده منفي 4 یعنې منفي 100 ده منفي 2. سمه ده. اوس کولی شو چې دواړه افادې دواړه خوا کسر موږ ونیسو، یعنې ولیکو دواړه خوا دلته ولیکو x مخرج ونیسو ولیکو چې x مربع جمع یو پاتې کیږي او اخوا چې د 4 په 2 کې 8 8 چې 15 لاړ شي څو کیږي یا 15 نه چې 8 لاړ شي فکس راوځي 18 پر 100 ده 18 پر 4.
سمه ده. اوس دلته څه کوو چې بیا هم دغه خواص نه استفاده کوو دواړه خواګانې د مساوات شی کوو معکوسوو دا خوا هم دا خوا ولې چې کوم سوال چې مونږ کړی هغه جواب مونږ ته راووځي نو لیکو چې x پر x مربع مثبت 1 مساوي کیږي 4 پر 18 یعنی کوم سوال چې موږ نه شوی و د چیز غوښتنه چې موږ نه کړې وه هغه موږ را پیدا کړه یعنی x پر x مربع جمع 1 مساوي کیږي 4 پر 18 چې دغه د سوال کې موږ ته ویل شوي چې جذر د x پر x مثبت 1 مساوي کیږي 2 پر 15 نو تاسو موږ ته پیدا کړئ چې x پر x مربع څو کیږي چې دلته موږ لاسته راوړو او د هغې ځواب لیکو 4 پر 4 پر 18 هیله ده چې د دې سوال په حل باندې پوه شوي اوسئ ښه وخت ولرئ په مخه.